خو بیا چې کله یو ځای شي د چا سره همدغه د خپلو یهودیانو سره د نصاراو سره د هغوی خواته لاړ شي نو بیا هغه بولي وایي واذا خلوا الى شیاطینهم کله چې د خپلو اصل مشرانو سره یو ځای شي نو هغوی ته څه وایي قالوا وایي دیو انا معکم په حقیقت کې خو صاحب ټول دل و جان سے آپ کے ساتھی ہے د زړه نه اصل ملګرتیا خو زموږ ستاسو سره ده او چې څه حکم وي نو سر تسلیم خم دی نو دی بیا لوډ سپیکر یې د هغوی چې هغې څه وایي نو هماغه د ده په ژبه راوځي نو چې بیا ورته څوک وایي چې صاحبه دا هلته چې دا دغه اقرار کوو هغه حج ته چې تللی وي او کعبه کې چې ولاړ وي او دا هغه صاحبه دا خو دا خلک تمقل دی ټوکې پورې کوو انما نحن مستهزئون یقینا مونږ په دې پورې ټوکې کوو او خندا د دې په دې دوکه کېږي زمونږ په وطن کې چې څوک چېرته عرس شریف لم لاړ شي که نه پیسې ورکړي یاره ډېر نیک سړی دی ګور 1 لاک روپۍ عرس له ورکړي دا ټولې خبرې نو دا خو موږ دې پورې خنداګانې کوو صرف په دې خبرو باندې په دې چلول دوکه کېږي اصل ملګري ستاسو یو زموږ عقیده او هر څه ستاسو سره دي الله فرمایي دا الله نه خو څه پټ نه دي که نه الله یستهزئ بهم الله به سزا د ټوپ ورکړي د استهزا نسبت چې کله الله ته وشي نو مراد نه انتقام او بدل د استهزایي الله به د دې استهزا انتقام د دوی لوالي د دې سزا به دوی له ورکړي او دوی ته مهلت ورکړي د دوی په سرکشۍ کې او دا مهلت د دې لپاره ورکوي چې زه ته دا خپل پیاده وسوارو وازمایه وځغلوه چې ته څومره څه کولی شي ته څومره تللی شي نو لاړ شه کوم حد ته رسېدی شو هغې حد ته ورسه نو بیا چې ستا حد ختم شو بیا به ګورو او دوی به سرګردانه پریشان د دې سرګردانۍ باره کې یو حدیث دی د منافقانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ډېر سخت مثال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړی داسې مثالونه خبرې د رسول الله نه ډېرې کمې اورېدې شوي دي خو د منافق مبارک فرمایي د منافق مثال د هغې چیلۍ دی چې وارې راوړی او هغه بیا کله دې کنډک ته ځي چې هلته به سیرلی پیدا شي او چې دلته نه نو دې بل کنډک ته رامنډه کړي چې دلته به میلاو شي خواهش پرې پوره شي او چې دلته بیا نه بل کنډک ته منډه کوي خو چې کوم ځای نه خواهش پوره کېږي نو هلته منډه وایي دا همدقسې سرګردانه دلته هم پریشانه دی دلته خو ملګری شوی دی اوس غلبه ده خو دی ګوري چې دلته اوښ په کوم طرف کیني وایي که نه وایي دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے نو د هغې مطابق بیا کار کوي دی نو بل طرف نه دا له دې څه دلته دی خوشحالي میلاو ده خو سرګردانه او پریشانه دی یو کال چې تېر شي بیا به څه کومه نو د هغې لپاره ګوري نو چې هلته بیا څه میلاو شي نو هلته لاړ شي نو بیا دغه ځای نه دا دې ته یې کوي چې یاره اوس دلته سو دلته به اوس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا دا یعمهون الله فرمایي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين دا خلق دي أولئك الذين دا کسان دي اشتروا چې دیو واغستله د دې اغستونه مراد دلته دی دیو غوره کړله اشتروا دیو غوره کړه اختاروا دیو غوره کړله ګمراهي بالهدى په بدله د هدایت کې وعوض د هدایت کې دیو ګمراهي واغسته فما ربحت تجارتهم فما ربحت نو هیڅ ګټه ونه کړه تجارتهم د دیو تجارت او د دیو سوداګرۍ ګټه ونه کړه وما كانوا مهتدين او ندی دیو سمه لار موندونکي دیو هدایت موندونکي هم ندي دا دیو سودا وکړه که نه دنیا یې واغستله ګمراهي واغسته او هدایت یې پرېښودل الله فرمایي دا تجارت د دیو ګټه ونه کړي د دیو مثالونه الله بیانوي آخره کې یو دوه مثالونه د ضدي او عنادي خلکو هم او د متذبذب منافقانو هم یو مثال بیان فرمایي مثلهم حالت عجیبه د دیو مثال د دیو یعنی عجیب و غریب حالت د دې خلکو
كمثل الذي فشان دا اغي کس دے دا منافق عنادی و ضدی مثال لے دا اغي کس فشان دے استوقد نارا چی بلے کو اور دا علیف و سین او تی چی کل راشی دلتا مانا دا طلب رازی خودت دا زیادی دی او پا دی قرآن کریم کے بیشمار حروف دیتے رازی چی من گوائیو دا حرف زائد دے دا من زائد دے دا با زائد دا دا علا زائد دے دی بانی دا نم زان پوگے چی بیا مشکل نرازی مونگا پا اردو کی خبری کو پختو کی خبری کو دا مخی کتاب پروت دیکھنا نظوے ما دا کتاب دے جملہ دیکھنا او کزا صرف دا کتاب نو خلقو چی دا کتاب سا نامکمل جملہ دا نگو دری ٹکی دا کتاب دے دا چیتا عرب تا عربی خودل اردو خودل شروع کی عرب تا اردو ہے نبیا بورتا سوے یہ کتاب ہے پختو میں دا کتاب دے عربی کی بورتا سوے هذا کتاب او بس بکی آپ مخدور سے رشتہ بکی کرنا عربی کی داغی معنی دا کتاب دے عرب بتفوس کی کرنا چه هذا دا او کتاب دا سشے تارا دا ہے او دے سشے دے نو تب ورطا ہے کنا یا جی دا زائد دے نو زائد دو چاہ دے پارا دے ستا دے پارا دے زائد دا غاربی دے پارا زائد دے کہ پا عربی جب کی دی پتے دو ٹکو کارو کو او پوردو کی دری ٹکی کار کی دریو نکم کار دکی بیا با جملہ غیر مفیدی پیدا دا نور کی نو دا حقیقت کی اردو کے پختو کے غزائد نہ دے اردو پختو کی جملہ دے بغیر دوسرا برابری کی نا غزائد پس کے دے عربی کے زائد دے نو عربی کے مکالا کردہ سے حرف راشی جاگہ پا عربی کی نہیں عربی آگا عبارت دا در حرف بغیر دا سر سٹکی کی نا غلط بھئی کچا ہوئے وہ زمون دا پار زائدی زمون دا پار سی زائدی نو زائد تفصیل کی تاثوری آگے مطلب اندارے دے وجنا عربی علماء ہم کلا کلا وائی دا پا معنی کی زائد دے دا صرف راغلے دا بل مقصد دا پار جملہ دا برابری کی دا ہے دا بغیر او دا دے دا بغیر سارے اردو دا پختو جملہ دا سٹ کی گی وہ پا عربی کی دا زائد دے دا پا مثالے دے دل تعلیف سینتین زائد دی زمون دا پارا معنی پا معنی دا او قدبانے چی ووری بلکو فلما اضاءت ما حوله نکر چی دی وور روخانکو اغا ما حول دا گیر چاپیر جس علاقہ و روخان نکر ذهب اللہ نبوتر اللہ بنورهم اگر اڑاد دیو و ترکهم او پریخو دل دیو فی ظلمات فتیروکی لا یبصرون چی حسب نویلی سمن کارن دی دیو بکمن چاڑاگان دی دیو عمیون راند دی دیو فهم لا یرجعون ندیو نراگر سی حق تا دی مثال مطلب خلاصه دارا دا اللہ یو بندہ اور بلکو دا اور نمراد رعنائی بلکر دا دین رنا دا حق رنا او دا دی رنا پا وجہ باندے گیر چاپیر ہر سخ روخان شو یعنی حق بالکل واضح شو نو دت استرگی پٹکڑی دا نسبت خو اللہ تا شوئے دے او پٹکڑی خود استرگی دی دا حق نا خیف یہ جندرے دے استرگی پٹکڑی نو اللہ دا دیو اگر نور صلب کو نو دیو پتیارہ کی لی حس نہیں نو حق واضح شو دا واضح کے دو نفس دا ولی دا ورتخکارم شو گیم تی انکارو کسترگی دی پٹکڑی نو نسبت صرف اللہ تا شوئے نو دیو اس کارندی حق ناوری چاڑاگان دی حق نوائی راند دی حق نوینی نو دی استرگی پٹی کڑی وگونے بند کڑی دی استرگی ہم پٹی کڑی دی جب ہم بند کڑی دا حق دا ویلو نا دلی دونا دا اوری دونا نو دیو اس حق نرا گردی نا واپس کی گی نا ذکر دیو عنادی خلق لے